وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور بشیر احمد په نامه باندې د سوات نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې د برګ اجنډا یا برګ بیرغ یا علم دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت ده کنه. محترمه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډا یا بیرغ چې وو نو هغه لیوا غټ بیرغ یا غټه جنډه چې وه هغه سپینه وله، په منځ کې کلمه لیکلې وه. د دلګۍ مشرانو چې وي یعنې دغه وړو ډلو مجاهدینو هغې بیا تورې به وي، تور جنډه به یې وله یا تور بیرغ به یې وو یا تور علم به وو. اما برګه چې نمیره په لفظ باندې راغلی ده هغه هم په حدیث کې راغلی ده. نو لیواوي بیرغونه ټول دي، اصل کې د اسلام دا جنډه سپینه ده محترمه. نو که برګ هم سوله نو دا نفس ثابته ده. په شرح د سیر الکبیر کې ما محمد رحمه الله وی حتی د بني سلیم قبیلې ته رسول الله سره جنډه هم لا تړلې وله. مشکل خو نه لري شرعا، خو تا پوښتنه داسې کړې که سړی وسوځوي د پښو لاندې کي. ښه خبر دا ده محترمه چې د یو چا شعار وي، خصوصا چې د مسلمانانو وي، د هغې باید بېعزتي ونه سي. یو که د کفر شعار وي هغه خو بیله مسله ده، د مسلمانانو یو شي نه استفاده کوي، د دې بې حرمتي باید مسلمانان ونه کي. اصل کې داسې ده محترمه چې کله مسلمانان د غرب د دیموکراسۍ د قانون لاندې سي نو بیا دغسې پیښو سره ضرور مخ کیږي. وروره الله پاک دې روغ جوړ لره. د مسلمانانو د کامیابېدلو دپاره یوازینۍ لار جهاد ده. مسلمانان باید د جهاد د لارې نه پرمختګ وکړي او همغه لاره مختاره کړي. که تاسې فکر کوئ محترمه ټوله عربي نړۍ د دیموکراسۍ ښکار نیولې ده، خو یو څه محدود کسان چې د حماس په نامه باندې چې د هغوی قیادت هم علما کوي، الحمدلله د دین علما یې کوي، نو تاسې وینئ صحیح د غزړنګه سوله، خو الحمدلله د مقاومت ټول عربي نړۍ کې قوت را پیدا که محترمه. او باید د اسلام کومه لاره چې له هغې لارې نه اسلام کامیابیږي نو په هغه لاره باندې اسلام مونږ کامیاب کړو چې هغه د جهاد لاره ده. الحمدلله افغانستان کې هم نسخه کامیابه سوله، ټول تاریخ کې چې کامیابه سوې دا یې لار ده. نور دا انتخاباتو دې شیانو باندې اسلام نه کامیابېدلی سي. وروره الله دې جوړ له. وعلیکم السلام محترمه وروره، یوه خبر یو ورور کړې ده چې موږ دلته درسونه دي تا د هدایي یا د بخاري یا د مشکات اول سر نه ټول اورو، موږ شاګردانو کې راځو کنه. محترمه اسباب د تحمل د حدیث یو قراءت من لفظ شیخ ده، یو سماع من لفظ شیخ ده، یو قراءت علی شیخ ده. چون که محترم موبایل یا دغه اسباب نوي راوتلی دي نو که سړی لږ ښه علمي بحث پې باندې وکړي تر ټولو نه، ځکه دا په خپل منځ کې څو اقسام لري. د یو چا کتاب دی وکته دا هم تقریبا استاز کې راځي، یعنی د هغه کتاب د مطالعه که د تا استاز شمیرل کیږي. یو له اسبابو د تحمل د علم نه ده. او تر ټولو نه خو لوړ رتبه دا ده چې هغه سماع من لفظ شیخو کې استاز سبق وایي ته اورې. نو په ټلیفون کې مې چېرته د نوي معاصرو علماو تحقیق نه ده اورېدلی ځکه یعنې داسې چې ټلیفون راوتلی وروسته له دې نه چې څه حکم ده پکې. اما متقدمین سماع من لفظ شیخ چې استاز خبره کوي او شاګرد یې اوري، دا تر ټولو نه قوي اسباب د تحمل د علم نه ده. نو محترمه دې ته ګوري په شاګردانو کې راځئ وروره، الله پاک دې جوړ لره. کوم علماو چې د واټساپ ګروپونه جوړ کړي دي او خلکو ته تعلیم کوي، هغوی تعلم کوي، نو دا په شاګردانو کې راځي. دا یو مدرسه ده محترمه. الله پاک د علماو ته توفیق ورکړي چې علمي تحقیقي مدارس یې نورې لا ډېرې کړي. الله دې جوړ لره. او زه محترمه تقریبا کوشش کوم چې لکه چې دا د تاسې د واټساپ د ګروپ پوښتنې جواب سي زړه مې داسې قلق غوندې وي، یعنې طبیعت مې خراب غوندې وي، خو بس کله کله مصروفیتونه سي. نو الله دې جوړ لره.